کبھی تانا می پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر می دی قسم وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او د خپلې پاڼې څخه ستاسو سره مخاطب یم. دغه ټایم کې زموږ سره زموږ په دکان کې دلته راغلي مېلمانه جاوید شاه درمان صاحب، مختار حیران صاحب، محسن احسان صاحب او اعظم بونیری صاحب چې سره ښکته کړی دی راغلي دي. ډېره زیاته مننه کوم د دوی د راتګ، خو غوښتله مې چې څه شعرونه شریک کړم او درمان صاحب له بلنه ورکوم په خپلو یو څو شعرونو باندې چې د ژوند د محبت د مدرسې ملګري شته، د ژوند د محبت د مدرسې ملګري شته، په تاسو کې زما د نظریې ملګري شته، چې ماله اوږه راکړي یو دوه درې ملګري شته، چې ماله اوږه راکړي یو دوه درې ملګري شته، زما د مړ ارمان د جنازې ملګري شته، او ورځه ورځه چې چېرته ځې نو زه الله به خیر کړي، زما د غورځېدو د تماشې ملګري شته، ورځه ورځه چې چېرته ځې نو زه الله به خیر کړي، زما د غورځېدو د تماشې ملګري شته، دنیا که تر سپوږمۍ د خطو ارادې وکړي، زما د اوبخور او د قلبې ملګري شته. په دغه خپلو شعرونو باندې جاوید شاه درمان صاحب ته بلنه ورکوم چې به دغه په 15 کسیزه مشاعره کې راته شعرونه وړاندې کړي. بیا به راځو مختار حیران صاحب له. سلامونه زما له خوا نه ټول قبول کړئ. او شعرونه دي چې ټول امیدونه مې په یو دوه کې حیران ولاړ دي، د دښمنانو په صفونو کې یاران ولاړ دي، مخ دې زمونږ د پښتونخوا د زمرودو غر دی، دا تورې زلفې پې څوکۍ ته پنجابیان. غزل دی چې تاسو لږ وخت شئ د مارغانو چغار شته نشته، تاسو لږ وخت شئ د مارغانو چغار شته نشته، زمونږ په غرونو کې نختر او چنار شته نشته، او زما په تک د لګېدلي بندیزونو نه پس د یار کوڅه کې هغه ګرد و غبار شته نشته، زما په تک د لګېدلي بندیزونو نه پس د یار کوڅه کې هغه ګرد و غبار شته نشته، د دې زړه چاو د انتظار نه مو خبر دی که نه، په دې اختر د راتلو ساسار شته نشته، او د ستړو ځای شهبازګړه د مطلب زړونه زمونږ، د ستړو ځای شهبازګړه د مطلب زړونه زمونږ، خو د دې ښکلو خلکو زړونو کې لار شته نشته، او په محبت ایمان راوړو او که نه درمانه د هغې خلکو په خوله ذکر د یار شته نشته. ډېره ښه درمان صاحب، ډېره مننه مختار حیران صاحب، بیا پسې محسن احسان او بیا اعظم بونیری صاحب. مختار حیران صاحب ملګرو سره څه شریک کوي. ډېره مننه تاج هوا، څوک یې رایاد کړي نو زړګي له مې خفګان راولي، څوک یې رایاد کړي نو زړګي له مې خفګان راولي، او ریبار به چېرته وي چې نن شپه خو جانان راولي، دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کړي، دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کړي، او دومره څوک راشي مړه سم پسې ارمان نه ولي. دا یو غزل دی چې په دې ګلونه مې خپې ځکه کېښودې زړګیه، په دې ګلونه مې خپې ځکه کېښودې زړګي، او ما که دا نه کولی ته پاتې کېدې زړګي. ما هغې مخ ته خدای ګستا د یاري نشو کتی، ما هغې مخ ته خدای ګستا د یاري نشو کتی، ما که کتلی وی جو ته مینې دې زړګیه. راځه هغې کوڅو ته ځو چې اوس په څه حالات دي، راځه هغې کوڅې ته ځو چې اوس په څه حالات دي، کومو کوڅو کې چې به مړ ژوندی کېدې زړګیه. راځه هغې کوڅو ته ځو چې اوس په څه حالات دي، کومو کوڅو کې چې به مړ ژوندی کېدې زړګیه. ته د دې خلقو په نیتونو باندې څه پوهېدې، ته د دې خلقو په نیتونو باندې څه پوهېدې، لکه ماشوم به د هر چا نه تاوېدې زړګیه. حیران صاحب بیا ووایه دا شعر. ډېره مننه. ته د دې خلقو په نیتونو باندې څه پوهېدې، لکه ماشوم به د هر چا نه تاوېدې زړګیه. مختار ته مه وایه چې چپ شه مونږ د خوبه وځو، محسنه مختار ته مه وایه چې چپ شه مونږ د خوبه وځو، ته چې مین وې ته به څومره خوږېدې زړګیه. ډېر ښه مختار حیران صاحب، واقع ووایه د اعظم هغه غزل ووایه، واقع وکړه خیر دی ورته ځه هغه غزل یم تاج غزل د هغه د اجازت د ما نه غواړې څه چل دی. حیران صاحب چېرته لیکلی خو دې ولنی دی. دا غزل یم چې ترنم کې تاجا نو څه کې کبھی تانا می پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر می دی قسم وی.
کبي تانا می پزړه باندې سغم وی لیونی نو ستا په سر می دی قسم وی په والله کستا دا مخسارا جوړیږي واه هی په والله کستا دا مخسارا جوړیږي کو گلاب وی کاری دے او کا شل شموی لیونی نوستا پو سر می دی قسم وی واه ستا د پارا بد غرونو سرتا خیجم واه درمان سے ارشاد ہے ستا د پارا بد غرونو سرتا خیجم کما بن کا تا تارا کا علم وی لیونی نوستا پسر می دی قسم وی کبھی تانا می پزړه باندې سغم وی لیونی نوستا پسر می دی قسم وی واه دا وستا دا انتظار دا در تار خوی واه ہے دا وستا دا انتظار دا در تار خوی کپسترگو کی مینم وی او کغم وی لیونی نوستا پسر می دی قسم وی واه ډیر ښه خوشحالی دی اللہ ټولستا نصیب کی ہے خوشحالی دی اللہ ټولستا نصیب کی کس غم وی نو هغه دی پا غم وی لیونی نوستا پسر می دی قسم وی کبھی تانا می پزړه باندې سغم وی لیونی نوستا پسر می دی قسم وی ډیر ښه محسن احسان ډیر ښه زما ابراهیم تاج وی کنه وای حسن دی په ځای خلکو ته ستایم لګیا یم ښکلی دا هر سړي ته وایم لګیا یم ښکلی نو ځکه د یو شعر ته ټینګېدی نشم سر درته په وا 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 وایم لګیا یم او تاج ستا غزل او ترنم زما د سپینې خولې څومره یې ښایسته انداز کې وایم لګیا یم ارشاد زه ته ټپاییزې یم د نفرتونو نه وزګار دی مینه یې ژوند مینه یې کار دی واه د نفرتونو نه وزګار دی مینه یې ژوند مینه یې کار دی دغه یې څومره لوی معیار دی د جانان مینه تڼه کار دی زه پې ټوټې ټوټې زړګی پیوند وما څه په هنر به یې راګیر کم د زړګي حال به ورته تېر کم الله دې نکړي چې هېر کم د بڼو شپول به تې چاپېر کم د جانان مینه به په سترګو کې ساتم ډېر ښه زما ټوله شپه تا پسې جړېږم خدای شته که تا ته به یادېږم یاره د خلکو نه یریږم مخې له مه راځه شرمېږم پټه خبرېږم پلار مې تاله درکوي ډېر ښه زما د زړه رګونه مې وچیږي خدایه له تنه مې ساخیږي چې په حال مې هېڅوک نه
دردیږي چې مسافر لاله خبرې زما په قبر به ښځې ولاړې وي زما په قبر به ښځې ولاړې وي ډېر ښه زما د غرور شړنګ دی زورور دی او د مینې رنګ دی زورور دی خوارشي جنگ دی زورور دی زمکې قلنګ دی زورور دی زلمی خوندې کړې را لګې تش پالنګونه اعظم صاحب زلمی خوندې کړې را لګې تش پالنګونه په خو را سره یو څو شعرونه شریک زموږ سره دغه ویډیو ټایم هم لږ کم دی شعرونه را سره ووایه څه تازه په تازه دي لیکلي ګټې له روان وي په تاوان نه ځي ما سره په لاره اوس یاران نه ځي ګټې له روان وي په تاوان نه ځي ما سره په لاره اوس یاران نه ځي وژنې مې او بیا راپسې ژاړې هم وینه د شهید خو په باران نه ځي وژنې مې او بیا راپسې ژاړې هم وینه د شهید خو په باران نه ځي پام ګورئ چې نوم د مینې وانخلې بیا به درنه ټول عمر پیریان نه ځي پام ګورئ چې نوم د مینې وانخلې بیا به درنه ټول عمر پیریان نه ځي ټول عمر مې زړه داسې غوز غوز ښه دی ټول عمر دې ستا د مخ دوران نه ځي ټول عمر مې زړه داسې غوز غوز ښه دی ټول عمر دې ستا د مخ دوران نه ځي او خیر که اعظم شپه په ویښه تېره کړي بس چې د میپل نه هغه ګران نه ځي ګرانو ملګرو د تاج دکان ته راغلي یو تاج ځان له د کتابونو بوک سټال کولاو کړی دی په دغه لړ کې چې د معاش ذریعه هم روانه ده او د پښتو ادب یو خدمت هم دی دا د موږ هم رالو خپل کم کتابونه چې زموږ په کار وو هغه ته موږ وامغېسته او تاسو ته هم خواستی چې کله راځئ په دې لار باندې نو د پښتو کتاب خواس هم کتل چې دا ښه دي خپله ژبه ده حمزه بابا وایي چې خپله ژبه پردۍ ژبه زده کول خو لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو دلته د تاریخ کتابونه هم دي موږ وکته چې یاره د اردو ادب کتابونه هم شته د پښتو هم شته ادب خو ټول ادب دی بس تاریخ کتابونه هم شته تاریخ کتابونه دي شعر او شاعري اسلامي نثر کتابونه دي افسانه ناول افسانې دي پکې ناولې دي پکې دغه په موږ چې کوم نومونه یاد کړو په وخت سره سره دې په د کتو سره تاسو په دې باندې پوهیږئ چې خو به هر حال د کتاب لوست چې دی دا زموږ دپاره ډېر ضروري دی بیا د نوي نسل لپاره چې دی خامخا ضروري دی چې وایي چې د کتاب لوست چې دی دا کم شوی دی د دې دپاره د شیرګل په بازار کې ابراهیم تاج خپل د کتابونو دکان پرانسته کړې ده دغې دکانو نو تاسو خامخا دلته راشئ د هغوی نه کتاب والئ په دې کې د هغوی هم پیدا ده خو د هغې سره سره پکې ستاسو هم پیدا لري ډېر مننه او اعظم صاحب یو خبره به زم دلته کې زیاته کومه چې درمان صاحب دلته د تیمرګرې پورې د تیمرګرې هم زما په خیال چې تیمرګره کې هم نشته دی داسې دکان چې په هغې کې د پښتو ادب هر قسم کتاب میلاو شي د پېښور نه علاوه پېښور قصه خانۍ کې بیا هر قسم کتاب که سړی ګوري میلاویږي ورته یونیورسټي بوک شو یا دا نور شو که نه خو زه یم چې زه داسې یو دغه دلته په دې ځای کې وکړم چې هغې کې هر قسم د پښتو داسې کتاب وي چې هغه نایاب هم وي خو چې هغه زه را پیدا کړم او هغه دلته کې میلاویږي که د تیمرګرې نه یو سړی په کتاب پسې پېښور ته ځي نو شیرګل ته به راځي دغه زما یو هڅه د کوشش مې ډېر ماشوم هم چې د یو لایبررۍ شوق مې و چې داسې یو لایبرري کولاو کړم په هغې کې به وړې وړې کوټې جوړم ځمه او ما هغې کې به یو کس کرسۍ پرتې وي او هغه به راځي د خپلې خوښې کتاب به اخلي او هغې ته به کښېني او که ګنټه کښېني که دوه هغه به ګوري او ما پیسې به هم ترې نه اخلم داسې زما یو سوچ په ماشوموالي کې خو الله دې وکړي چې دغه سوچ ته عملي جامه واغوندلی شي دغه به ستاسو به ډاډ کېږي ستاسو به زیار او ستاسو په راتګ دلته کې چې تاسو راشئ او موږ له دلته کې حوصله راکړئ او ډاډ راکړئ چې ستاسو غوندې مشران وي بلکل زما ملګرو ته دغه خواست دی چې که تاسو ملګري که چېرې ملګري مو نه وي نو دومره وکړئ چې ځان سره کتاب کم از کم ملګري کوي ځان لم کتاب واخلئ خپلو خوږو له خپلو یارانو دوستانو لم کتابونه دلته نه یوسئ نو د ابراهیم تاج روزګار په هم روان دی او د پښتو یو خدمت هم روان دی دغه یو خواست دی زما تاسو ټیک شو ډېره مننه الله م خوشحاله کړي